د مارونو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز. کله به یې کوې؟ د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کوې. د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده. لومبۍ دې ونه کړه، په 2مه کوه، خو د هغې نه پکې ثواب کم. او که په 2مه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې، نور پرېوتو نه مخکې به حلالې. نو په لومبۍ کې ثواب زیات، بهتر، په 2م کې هغې نه کم، په 3م کې هغې نه کم. او که په 3مه ورځ هم درنه قرباني پاتې شو، د څه عذر د وجې نه پاتې شوه، بیا به ورسره څه کوې؟ په 3مه پاتې شوه، بیا به یې حلالۍ نه، بس بیا دا قرباني که څاروي دی غشتې ولل کړي دي ني، نو بس بیا چاله خیراتي ورکړه. او که د نه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یاره ارمان چې مې کړی څه وی، نو پیسې چاله خیراتي ورکړه. او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی. او د قربانۍ چې کوم وبال ستا په سټ راغی، دغه وبال نه ځان نشي خلاصولی، توبې به ورسره وباسې او استغفار به ورسره. بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت. د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده، نه غوره ده د ورځې به قرباني کې. او شروع به یې د کوم وخت نه کې؟ د اختر د مانځه نه پس. چې کوم ځای کې د اختر لمونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې، پکې د اختر لمونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې. او چې د اختر لمونځ نه شوی نو قرباني به نه کې. یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی، حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنه، وی د الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده. وی شاتو که شاتو لحمن، بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه. لیس من النسوک فی شیء، چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو، دوباره وکړه. د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني یې ونه شوه، دوباره یې. البته چې کوم دی خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو په بانډو کې، نو هلته کې سار وختي هم کولی شي، هېڅ پروا نشته. د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي. بلکې علما لیکي وی که د چا څاروي په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که، نو چې څاروي یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي، نو وختي هم ولا حلالولی شي. او که یو سړی په میره کې دی او څاروي یې په کلي کې دی، دی د اختر مونځ نه کوي، دی میره کې دی او څاروي کلي کې دی او چاته وایي حلاله که، نو دی به حلالولی چې د اختر مونځ شي. کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی، نو وروسته به حلالې څاروي. بیا چې څاروي کله حلالې نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی، په خپل لاس بهتره. او که په خپل لاس یې نشي حلالولی، یا وله چل نه ورځي یا نشي زړه باندې کمزوری دی، نو بل ته هم ویلی شي چې مال یې حلال کړه. خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې. نیت د خولې ضرورت نشته چې لکې دې م راوسته چې دا زه د قربانۍ نیت کو هم کافي ده. او بیا چې کله بلې وله حلالۍ ورې هسې نه، دا ګورې ذهن کې واچوه، هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي یو یې پلار او 4 یې زامن او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی، بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی، بل لور یې لور کره تللی نه راغلی، بل لور یې که ته مبارکوله تللی دی نه راغلی، او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه، د قرباني ګورې ونه شوه. دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه، د یو ورور نه دی یا د قصاب لا یا د یو ورور له د اجازت ورکړي چې د زمونږ د طرف نه قرباني وکړه. دې ورته ووایي چې که تاسو لیټ فی زه څه چل وکړم وکړم قرباني، نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه بیا ټیک. او که هغوی دته نه ویني چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي، لاړه قرباني برباده شو. بعضې وخت کې پلار دا چل وکړي، په کور کې 4 کساني او یو زوی په سعودي کې دی او یو یې په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راولي وایي د مار ټولو زامنو طرف ما حلال کړه، دا قرباني د یو مونه شوه، دا برباده شوه. دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی، هغه نه به اجازت غواړي، دی به ځان د هغه وکیل کوي، هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم، هغه یې وکړه. هغه ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه، نو دا ضرور ده. او چې دا کوم بچي د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي، بالکل کولی شي، څه پابندي پکې نشته، خو دا بچي به دا پلار وکیل کړي چې بابا ته موږ له قرباني وکړه. دا پلار به دې تپوس وکړي چې د تاسو له قرباني کومه. دقه څنګې ښځه خاوند قرباني کوي او خاوند د ښځې دپاره کوي، بس ښځې ته صدقه کړي چې دا پیسې ستا تر تا ته صدقه شوې او زه پرې تا له قرباني کوم. نو که ښځې ورته وایي چې او زما له طرف نه قرباني وکړه، یا خاوند ورته وایي چې ستا نه قرباني کوم، هغې وایي ښه، خو بیا ټیک شوه. او که ښځې ته یې غږ نه کړی او د ښځې له طرف نه چاړه کېږي، نو د قرباني ونه شوه د ښځې له طرف. یا به په خپله حلالول کوي، نیت به کوي، یا به بل ته وایي چې ته مال حلاله که، نو هله به ګورې صحیح کېږي. ډېر خلک دلته به بل څیز کې خطا کېږي، ادی چې پلار یې یو 4 زامنې او پلار یې یو قرباني وکړي او بیا پیسې د 4 بچو نه راوالي راتن کړي،
قرباني کیسه یې ونیسي په میخه کې او پیسې د څلورو بجو نه راوالي او څو ورسره ښکلي کړي 15 د دم قرباني ونه شوه هغه نور یې غرق کړله ده د هغه نورو قرباني مو نه شوه. قرباني چې کومه حصه نیسي دا به د یو کس دی په شریکه په 2 کسو به یوه حصه نه نیسئ. بعضې وروڼه په کور کې پیسې راجمع کړي او په شریکه حصه ونیسي یو نیمې پیسې یو ورور کړي نیمې بل کړي او په شریکه حصه ونیسي او چې حصه راوړي نو بیا په منځ کې نیمه کړي. که چا دا لوبه وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه. او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه. غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې. ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین. نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه ذبحه کومه بالکل خالص د الله د رضا دپاره. او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک خوله کې راوله د الله د رضا دپاره نو دا قرباني شوه. او که نیت دی د دې چې غوښه به وکړم نیت دی د ریا دی چې ما خواله د قرباني وکړه دا مې وکړل نیت دی د ښودنې دی ورې قصه دې ګډه وړه شوه. نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوئ. د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول موږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو موږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو. نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیلی و. پلار ورته وایي چې ټوله راوړئ ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیرېدئ خپله خپله حصه به در کوم. نو ګورې بیا چې د هر یو دوی حصه 76,000 روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېد هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه دي. نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې سیز کې. او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته که او لاس فې وله وتړه. څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب به وکیل کړه چې ته زمونږ د طرف نه د دې 15 شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زمونږ د طرف نه څاروی حلال کا. او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل سي چې دی حلالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږې او زر به چاړه راکاږې چې څاروي زر دمه شي او په اسانه حلال شي. او څه به وې دا حلالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر. رسول الله مبارک دقسې فرمایلي بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر وای موږ دوی کافی ده که صرف بسم الله دی وی اون کافی ده که صرف الله اکبر دی اون کافی ده. زمون خلق تکبیرات تشریق وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ټیک ده یو مستحب ذکر دی او دا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشته. ټیک ده که دی اوې نو ذبح دی وشوه قرباني دی وشوله خو لیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایې. که اوس اما ده یو زنانه ده یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله د مسلو تپوسونه کوي نو وختي هم مانه د مسلې تپوس وکړه او راته وایي زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس دا صرف تاسو ته هم ویم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروړه روپۍ دي 1.5 کروړ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي. یا یو انسان د یربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته یې پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑه روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجب. که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډان حلال کړي یو واجب دی او یو زیاتی. نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلي وکړي بله د نفلي وکړي خوښه خپله ده هغې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دا مالداران چې حضور پاک له وکړې نیت پکې ده وکړې چې دی دا د پیغمبر مبارک د الله دپاره ذبحه د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپل هم کولی چې د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې مور پلار دپاره وکړې ذبحه د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره قرآن مور دې وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي. رکوټې څاروي مه غشتې شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالې او غټ څاروي مه غشتې شي او په رکوټې ګرد چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کچا کټیو په هوی کې 9 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو 9 پکې که شریکېدی شي. بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدي شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سټي کې 2 کالۍ نه
دوه کالو ته عمر ورسېد، دوهم شریک کیدی شي، په یو مله لیدی شي، په درېیم کیدی شي، په څلورو، په پنځو، په شپږو، په اووم کیدی شي. دا پکې څه خاص فرق نشته دی. بیا چې حلاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي، اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یره د مور خپې مې خوږېږي، دا دوه خپې به پکې ځم شي. به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی، دا مازغه به هغې له یوسمه. بل وایي یره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده، دا اینه به پکې هغې له یوسمه. نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه، اوړه یې نیږي ورې. خیر ته ګورې صفا خبره کومه، زړه د یو هم نی، نو داسې مه کوئ. بلکل داسې که د ټولو زړه وي او د خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده. که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس ته ورکو نو بیا ټیک ده. که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سر یو کس ته ورکو نو دا بیا ټیک ده. خو ما ته پته چې زړه نه یې، زه راته صفا خبره کومه. دا ما اورېدلي دي یو کس د سره خپې یوړې، وایي زما د نیا خپې خوږېږي راکړه، چې هغه یوړی نور وایي وایي دا اوس حل دی، وایي زمونږ نیا نشته څه، وایي د هغې خپې نه خوږېږي. بل ویلې زمونږ د مور خپې نه خوږېږي، زه مې دا اوس څه کوې، ایسه دې تباه و برباد. نو دا زړه نیږي ورې. نو هر یو شی اووه ځایه که اووه حصې وي، که څلور وي نو هر یو شی څلور ځایه که، او ښه په طریقه یې څلور اووه ځایه که. او زمونږ پښتانه بیا ډېر زبردست کار کوي، یو ماشوم ته وایي مخه خوا که، اواز وکړه دا د چا دا د چا، کېړو ګیلرو کار پکې وشي. ښه په تله باندې تقسیم وکړه او خشته مزېدار اچړه چې کوم پکې زوره وړي هغه د قیمې خشته غوښه مخه خپل طرف ته ور واچوي، دا کور ته یوسه، او هغه هډوکې مډوکې بشیرجان ته ور په غاړه کړي چې دا ستا غوښه ډېره ده، هډوکې دې کم دي، او ته به پکې د هډوکې وخورې. حاجي نو په ده قرباني کېږي، زه خو به دې حلالومه بشیرجانه. نو زما وروڼو بیا چې کله حلال کې غوښه یې دا شوه، څرمن قصاب لپه قصابی کې ورنه کې. د څرمن خو هسې هم سر خوړلی دی چې د خدای شان دی، چې د قربانۍ ورځې چې څرمن یې اردانې شي. مولیانو ته د خلکو چل جوړ کړی، لکه دا څرمن یې مولیانو له ورکول. نو هغه پروس کالو کابل کالو، نو هغه څرمن یې خو چا نه اخېستې، بلکل مولا لی راوړه. ستا چې وي نه دا څرمن والا وي مور دې پکې ونغاړه، مور دې پکې ونغاړه، چې نور کله قیمت کوه نو په خپله به دې خرڅوله، ما له دې نه راوړه. او چې اوس پیسې نه کوي ما پسې راځغلی، مور دې پکې ونغاړه. نو اوس خبره داسې ده چې که څرمن د قربانۍ به په اجرت کې قصاب نه دی قصاب اوسو، خو خیر په اجرت کې به نه ورکې، چې دا واخله او دا اجرت شو، بلکل به نه ورکې. څرمن نقد ځان له په استعمال کې راوستی شي، ځان له تې لمسې جوړه کا، ځان له تې بورقه جوړه کا، اسم نشته. او که نقد څرمن چې هله خیراتي م ورکولی شي، مالدار لی م ورکولی شي او غریب لی م ورکولی شي، نقد څرمن. خو نقد څرمن جومات له به نه ورکې، جومات باندې نه کېږي. ګورې چا غریب چا انسان دی مالکی چې دا واله، غریب یې که مالدار. خو که څرمن دې خرڅه کړه نو بیا به پیسې مالدار له نه ورکوي، بیا به یې خامخا غریب له ورکوي. نقد څرمن مالدار له م ورکولی شي غریب له، خو که چې دې خرڅه دې کړه نو پیسې به بیا خامخا غریب له ورکوي، بیا به یې مالدار له نه ورکوي. زوی لور له او پلار دې کله نشي ورکول، غریب له به ورکوي دا پیسې. او زما وروڼو یو بله خبره وکړم، مولا له به د څرمنې پیسې په اجرت ته امامتی کې نه ورکوي، هسې وله ورکې خیراتي. خو که ته ورته دا وایې چې زه به څرمنې در کوم مال امامتي کوه، نو دا بیا په اجرت کې ورکول ګناه دي، دا بیا ناروا دي. خو غوښې چې د کومې حاصلې کړې نو ټولې غوښې هم په خپله خوړلی شي. ځکه رسول الله مبارک یو حدیث کې ویلي چې کلوه وادخرو، چې دا ستاسو خورئ او ذخیره هم کې. یو کال یې پابندي لګولې وه چې 3 ورځو نه زیات به د قربانۍ غوښې نه خوري، خو بیا هغه حکم منسوخ شوی دی. نو که ټوله زموږ غوښه په فرج کې سنبالې او ټوله خورې نو قربانۍ ته دې پې نقصان نه رسي. خو زموږ فقهاو لیکلي دي چې 3 ځایه کا. یو عیسا په خپله وخوه، په خپلو بچو باندې دې وخوره، ځان له یې وچولم شي فرج کې مې ښودی شي. یوه عیسا مسکینانو فقیرانو غریبانانو له ورکه، چا چې قرباني نه ده کړې، او یوه عیسا خپلو رشته دارانو له ورکه. دا فقهاو یو بهتره طریقه د صدقې ښودلې ده. نور که ټوله قرباني دې مو ساتله نو څه فرق پرې نه پرېوځي، ټوله دې ځان سره کېښوده نو فرق پرې نه پرېوځي. د قربانۍ د څاروي هغه چې کومه رسۍ ده اب هم خیرات کوې، کم زل پې د پاسه پروت دی اب هم خیرات کوې. او که قربانۍ د څاروي واخېست او پی یې کولو، پی به ترې نه هلې، یخې اوبه به راوالې په غولانځو له ترمتیا کوه، نو هغې سره هغه پی کلک شي او غولانځ درد نه کوي. او که ډېر څاروي تنګ و پی یې بالفرض واخېستله نو یا خو دا وکړه چې هغه پی واپس دې څاروي ته په بوسو کې واچوه چې ویسکي، او یا غریب له ورکه او صدقه او خیرات یې کا، او په خپل استعمال کې به یې نه راولې. دویمه خبره دا کومه چې بعضې وخت کې په دې سرکاري منډۍ کې
یا یو انسان یو ځای وقف مختص کړي او کریلی چې ماله به دونه څاروي چې اخلي خرڅ کړي نو ماله به دونه پیسې راکړي دغه ټیکس ته یا د اجارې د پیسو ته سترګې ورېښلې نه کوي دا ګناه ده ګوره ځکه هغه ورته یو ځای وقف کړی دی که سرکار دی او که بل څوک دی او هغه د هغې اجاره علي په یو شکل کې په یو ټیکس شکل کې نو خلک څه کوي ای هلکه بس په 1 لک شو مازدیګر به یې کور کې راکړې اوس یې بوځه نو هلکه ولې ظلم کوې زیاتې مه کوه که په لاره کوڅه کې رې واغېسته نو منډی والا هم ظلم کوي چې خلکو پسې په لارو کوڅو کې زمونږ د دې مقبرې پورې ګرځي او چې څوک یې خرڅ دي پیسې راکوه نه ستا حق هغه دی چې کوم ځای کې ستا منډی ده هرې پورې ستا حق دی منډی نه بر ستا حق نشته او د الله د رضا دپاره وکړې نیت د غوښو مه کوې او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړې په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړې بل تاسو ته ما د روجو ویلو که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روجه ما خو د 10 کې چې وسم کېږي ونیسئ خو د عرفې د ورځې روجه دا ونیسئ په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روجو کې الله پاک د 1 کال مخکنو 1 کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی یو سړي سره نقد رقم نشته 1.5 توله سونه ده لیکن सोने का बकाया रकम कुछ कर्ज बाकी है که د سره نور اسم نی صرف 1.5 توله سونه 13 جمعه ما ویلو قرباني په واجب نه ده چې 1.5 تو رسیږي ال قرباني واجبېږي البته که یو سړي سره 1 توله ده او د سره نقد پیسې دي یا تجارت سامان دی یا دویم کورې دی د حاجت نه زیات دی نو بیا په د باندې قرباني واجبېږي ګورئ